په دې مخکې ورځو کې په مدرسه دارالقرآن کې فیصل آباد کې پروګرامو په هغه کې زمونږ د وفاق المدارس العربیه پاکستان ناظم صاحب شکم دی حضرت مولانا حنیف جلندری صاحب حفظه الله او حضرت مولانا طارق جمیل صاحب حفظه الله دواړه په هغه کې شریک وو. نو د هغه یو وړو کې غونډه کلیپ چې کومونو هغه مخې دراغه نو د هغه په باره کې خلکو بیا ډیر زیات غلطه خبرې کولې او ډېرې زیات غلطه تجزیه په هغې باندې کولې او داسې خلک چې یاره دا مولانا طارق جمیل صاحب چې دی نو په ده کې په آخري وخت کې دا وګوره د کې تکبر ته وګوره او حالان کې په هغې کې باقاعده چې دی نو باقاعده دا لیکلي شوي چې دا قاري صاحب وخت چې کوم حنیف جلندري صاحب د هغه وخت چې کوم نو هغه د 2:45 پورې او چې کله وی مولانا طارق جمیل صاحب راغی سه په باندې 2 بجې 2:30 بجې خو شاشه سټیج ته ورسېد نو په 2:35 باندې حنیف جلندری صاحب ته فرمایي چې مال بیان مقرره کا جزه بیانو کوم زه بیا چرته زما اسلام آباد ته زما نو هغه وته وی هغه مایک کې خبره راغلیم دی چې دا ټیم خو زمانه او په الحال لاره چې دا ټیم ما ته مقرر شوی دی نو د دې د وجه نه خو هغه دوی چې چرته زمانو بیا هر حال هغه مایک ولا ورکو نو دا غې نه د خلکو دونه غټه لانجو دونه غټه مسله جوړ کړه او دونه غټه مسلې د دین نه جوړول پکار ګوره که په هغې په منځ کې د دې خپل منځ کې دی په دې په باره کې څه ویلي یا د دې په باره کې هغه خبره زړه ته اچولې وه نو بیا هم څه خبره وه خو چې هغې په خپله د دې په باره کې څه داسې قسمه خبره نه ده کړې داسې قسمه د هغې بیان نه دی ورکړی په هغې باندې رد عمل نه دی راغلی نو بیا نورو خلکو ته څه پکار دي او نورو خلکو ته څه ضرورت دی چې په دې باندې رد عمل ورکوي او په دې باندې بیانات ورکوي خو به هر حال چې کومو خلکو پکې داسې خبره کړې ده چې د دوانو بزرګانو طرفداري کړي چې دا خو د هغې په خپل منځ کې خبره ده او په خپل منځ کې د حل کړي نو داسې خبره پکاري چې یو خبره صحیح طرف ته بوتلل پکاري همیشه خو نن سبا وخت داسې راغلی دی چې دا خبره مونږ چې ده نو دا اکثر نګیټیو طرف ته بوزو غلط طرف ته بوزو هغې وجه دا ده چې څومره دا ما غلط طرف ته بوتله نو د هغې د وجې نه به دومره ماته ویوز میلو شي او دومره به ماته لایکس میلو شي او زه به په خلکو کې د هغې د وجې نه ډېر زیات مشهور شمه نو دا سونه چې غلط طرف ته بوزي ښه طرف ته څوک هم دا خبره نه بوزي ځکه که ته چېرې ښه خبره وکړې او صحیح خبره وکړې نو هغه نه څوک اوري نو ما دا خو بس عام غوندې خبره کړې او که چېرې تا اوس پرس که زه لګیا یم تاسو ته دا خبره کوم او زه په دې کې نګیټیو خبره وکړم او غلطې خبرې شروع کړم یا په یو پسې یا په بل پسې یا ووایم چې یاره مولانا طارق جمیل صاحب دې ځای کې ډېر زیات تکبر کړی دی او داسې کړي هغسې کړي نو تاسو ګورئ چې بیا دا څونه خلک چې دی دا څونه خلکو ته رسي دا خبره څونه خلک په دې باندې بیا رد عمل ورکوي خو نه د هغې په خپل منځ کې خبره ده خو دا دې کې یو ما ته بیا یو ملګري دا هم ووایي چې تېر کال هم لکه مولانا طارق جمیل صاحب داسې کار کړو چې لکه دې کال یې مولانا طارق جمیل صاحب ته د ختم دعوت نه ورکړی خو په خپله یې ورته کال وکړه چې یاره زه درځم او تېر کال چې وایي مولانا طارق جمیل صاحب کله راغې نو اوما وی لکه رویه هم بدله و وی چې بس زه بیان کوم او بیان به هر حال وی 13 پیرا ختم بخاری چې هغه بل چاته حواله مولانا زاهد صاحب که چاته وی حواله وی مولانا طارق جمیل صاحب دوی چې نه بخاری شریف ختم به زه کوم خو هغه به هر حال اوس په دې کې خلک نورې خبرې روباسي خو چونکې داسې مسله چې کله راشي نو د دې په باره کې غلط خبرې مه پیلاوه اوس دا هغه ځای کې صرف دغه یو څو خبرې شوي دي نو دا دونه نورې خبرې چې ورپسې شوي دا هر سړي د خپل ذهن مطابق خبرې کړي او د خپل ذهن مطابق یې جوړ کړي دي نور په رښتیا کې او په دغه کې هغه د یو بل ښه قدر کوي چې کوم ځای کې میلو شي د علما کرام دي د یو بل سره ډېره مینه ساتي یو بل سره ډېر زیات محبت ساتي خو مونږ او تاسو د هغې نه ډېرې غټې خبرې جوړې کړي